د ریاست سوات تاریخي سینما کال 1966 کې جوړه شوې او د سوات سینما په نوم باندې وه. په دې وجه ړنګ کېږي چې اوس دلته کې فلمونو کتو ته مینوال نه راځي. ټیکهداران او مالکان وایي چې اوس د دې په ځای باندې به موږ دلته کې پلازا یا کمرشل دوکانونه جوړو، ځکه چې د سینما هغه خوند نشته کوم چې په تېر وختونو کې و. دا به ډېره زیاته ګټه کوي چې ارضي دوکانونه هم جوړ کړي نو د دې سلیما د لس دومره 51 پیسې به راځي کور کېږي به. سلیما کې خو یې سم نه ولې دا موږ سره په ډېره غټه کرایه وه، بیا رو کته راتله سخیره کې دا شوه. خو لکه قصور زمونږ هم نه و، پبلیک به نه راتلو چې پبلیک یو ځای ته نه راځي نو بس ختمېږي که دا سلیماګان چې کم دي که نه د دې دورانېدو د ټولو نه غټ ذموار څوک دی نن سبا. د دو فلمونه چې په سلیما باندې لګي دې ته شعور والا سړی نه راځي. ته چې فلم وګورې لکه کنځلو سپکې خبرې، بل دا ده چې ته زوړ میرنی رور فلم وګوره چې لس پیرې مونږ دا زاړه فلمونه کتلي دي چې هغه فلم به راغی هغې ته به د سړي هغه داسې جذبات و که نه چې چا به فلم نه وکتلی هغه به په ماله کې لکه داسې و لکه دی چې هېڅ نه هم نه خبر. او دا نوي فلمونه د دې د لاسه د دې سلیماګانو دا الله د وګوره دا ډزار دا چې ورانېږي